बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़मा ग्रान ख़वागा मलगरो दोस्तानो चरता चोई आबादो सही नन शलम जुमतुल विदा ख़ास खबरों दी ख़ास खबरों के ज़ता सरा ब शरीकोमा अगना उड़ान देता सो पहला पता सो लगता हेडलाइन अने बुए मा चियो खो पाकिस्तान खिलाफ चिकम नवे यो अगर अगले दे कि अगर पाकिस्तान खिलाफ अफगानिस्तान भारत इसराइल खपल मींस के मलगरतिया दिन कप शुविदा बल ख्वा د عید نه اختر نه پس خیبر پښتونخوا نه چې کوم خبر راغلی دی چې افغانانو لپاره سوره ټیم ورکړی شوی دی سوره پورې دی ته رعایت ورکړی شوی دی چې هغې دا کیمپونه یا څومره هغه دي دا ختم کړي وباسي ورسره پاک افغان سره به خبره کوو د عمران خان په حوالې سره بیا ملاقاتونو په حوالې سره اختر لپاره درخواستونه ورکړي شوي دي او خیبر پښتونخوا کې سره روان دي سره ایران حوالې سره ډېر اهم خبرونه دي چې ایران کومې حملې په سعودي عربیا خلیج ممالک کوي اسلامي ممالکو غونډه وشوه په دې کې پاکستان څه ویلو او سعودي عرب کم دمکي ورکړي ده او دې وخت کې خطې کې صورتحال څه ده په دې باندې به هم نظر اچوو او دې سره چې کوم اورال تاسو ته موږ هر وخت خبرونو کې حاضر وو هغه باندې به یو نظر اچوو خو تاسو ته ول ټول نه مخکې یو ځل بیا کوچنی اختر وړوکی اختر ټولو ته مبارکه شي نن جمعة الوداع وه زموږ اخري روژه وه او سعودي عرب کې چونکې پیلنه روژه وشوه بهر مسافرو دپاره خصوصي دغه مبارکي ورکو او همدغه شانتې ځینو به نن شپه وي سبا به جمعه وي هغو ته مبارکي ورکو بهرحال روژې کم بختورې میاشت یقینا عبادتونه کوم وشول الله د ټولو والا قبول کی خو په دغه کې اسلامي ممالک لپاره یعنی بیا خاص کر پاک افغان بیا ایران خلیجي ممالک چې کوم دا حملې وشوې یا دا کوم حالات پیدا شول دا ډېر زیات افسوسناک په دغه بختوره روژه کې پیدا شول صورتحال اول خبره به موږ کوو د خاص خبرونو کې اول وړ خبرونه تاسو ته وایم چې وایي کې تر اوسه پورې پاکستاني درې کسان چې کوم دي د حملو کې یعنی دا کوم حملې چې کیږي په مختلف تنصیباتو باندې د اسرائیل د امریکې خو هغه نه ماټر ګولې نه خامخا یا مزایل نه څه پتر متر لاړ شي نو درې پاکستانیان تر اوسه پورې په دې کې وفات شول او دا دریم چې کوم دی دا هم قرم سره تعلق لري الله دې ورته شهادت نصیب کړي دغه شانتې اورال چې کوم ایران حملې شروع کړي دي په قطر UAE سعودي عرب نور خلیجي ممالک چې کوم هغې تنصیبات ټارګېټ کوي هغه کې یقینا چې ډېر زیات نقصان امریکا اسرائیل ته ورسول شلو او بل یو ریپورټ راځي تر اوسه پورې د امریکا 15 جزونو ته نقصان رسولی شوی دی دا شانتې نور زیات نقصان رسولی شوی دی یو ریپورټ بل یو شایع شوی دی چې هغه کې دا هم ویل شوي دي چې امریکا جنگ باوجود یعنی دی وخت کې د تیلو قلت چې کوم پیدا شوی دی دی وجې نه جنگ باوجود ایران باندې کوم پابندي ده یقینا د تیلو مارکیټ ته چې کوم عالمي مارکیټ ته تیل نشي خرڅولی نو ایران ته افر وکړی شوی دی چې تیل ورکړي چې عالمي مارکیټ کې دا کپت ختم شي خو په دغه صورتحال کې چې دی وخت کې ډېر زیات قلت روان دي او مزید په دغه کې مهنګي پاکستان کې ټولې خطې کې یو په ټریپل رسیدلی ده ولې چې دی وخت کې حالات چې کم جوړ شوي دي د خاص کر ایران چې کم ټارګېټډ ځایونه وویل او د تیلو تنصیبات یې وویل همدغه شانتې نور یا مزید کیږي نو دې سره خطې کې نور هم مهنګي راتلی شي او نور هم حالات خرابېدی شي بل طرف ته سعودي عرب هم تړاکه ورکړې ده چې ایران مزید په موږ باندې حملې ونه کړي که هر څوک هغه وي نو په دې باندې به موږ ایکشن اخلو بل طرف ته سعودي عرب که چیرې ایکشن اخلي نو سعودي عرب سره تاسو څخه پته وي چې پاکستان دفاعي لوزنامه ده یعنی معاهده ده یعنی دفاعي په نظام کې پاکستان به ورسره وي نو دغه ځای کې هم ډېر غټ کنفیوژن دی الله دې وکړي خیر دې سره
خیبر پښتونخوا کې مختلف خبرونه هم راځي، د سکندل خبرونه هم شته، خو دې سره سره چې کوم اوس هلته کې سهیل افریدي دی هغه خو تاسو ګورئ بزرنو ته وسوځي خپل مومنټ یې شروع کړی دی، خو ته اصل ټارګټ چې کوم میلاو شوی دی عمران خان خلاصي. نن هم بیونه راغلي دي چې خاص کر اختر د پاره ملاقاتونو ته وخت ورکړی شي، خو نو دا به کیږي نه کیږي دا یو بل خبره ده، خو بهرحال پاکستان تحریک انصاف او اختر نه پس دا معاملات اوس پته به لګي چې څه کېدلی شي. تاسو سره د افغانستان حوالې سره خبر یو شیر کومه چې دا د انډیا فوجي افسر لخوا چې کوم دغه جاري شوی دی، خو هغه نه مخکې د خیبر پښتونخوا افغان لپاره چې کوم پلان تیار کړی دی اختر نه پس، نو هغه کې دا ویل کېږي چې شپېته ورځې به ورکول کېږي او دغه کې څو څومره غیر قانوني افغان مهاجرین دي کیمپونو کې دي دا به وبسلی شي، او دا وخت کې چې کوم لکه چې کوم سنټر جوړ کړي شوي وي هغه به هم ختمي، او دې وخت کې نوی قانون ته منې چې کوم کسان په خپل رضاکارانه طور به نه ځي نو هغه به جیل ته لیږلی کېږي. دا اوس خبر دی پریشر دی څه دی، خو افغانانو ورونو باندې یقینا چې هر طرف ته په دنیا نړۍ کې سخته ده، موږ ورسره یو او موږ هغې ته دعاګانې هم کوو، خو په داسې حالاتو کې اوس څه کېدلی شي چې پاکستان کوم اوس دا جنرال کوم آرمي چیف ته بیان راغلی هغه وایي چې په یو صورت باندې هم موږ پاکستان کې د دهشتګردي دې نه پس کېږي چې کم ملک نه کېږي هغه چاهے امریکا ویل نه وي لکه دوره پورې هغه خبره کړې موږ به هغه ټارګېټ کوو. نو اوس صورتحال ډیر زیات سنگین طرف ته یعنی کې خطرناک طرف ته ځي. اوس خو جنگ بندي ده الله دې وکړي خیر، خو د جنگ بندي نه پس په د اختر نه پس که چیرې طالبانو خپل دریځ نه واپس نه شول یا دا که معاملات ونه شول نو دغه به معاملات کم طرف ته ځي. دې وخت کې هم چې کوم ریپورټ دی افغانستان خلکو ته هم پته ده چې کم کم تنصیبات ټارګېټ کړل شول او کم کم ځایونه وویشتل شول او مزید هم پاکستان ډېر څه کولی شي، نو دې سره به کم طرف ته حالات ځي، یعنی دغه کیسه به ډېره زیاته خرابه شي. ترخم لار وګورئ، چمن لار وګورئ بندې او پښتنو ته دواړو اړخو ته کوم مشکلات دي هغه روان دي. کور هم نه خبر دی چې موټرګولا راغلي دا یو کور باندې غورځېدلي چې هغه کې یو تن او 3 زخمیان دي، خو دغه موټرګولې پته نه لګي چې دا ولې چا افغانستان سره سیز فیر دی چې دا چېرته نه راغله. بهرحال د دې لوکل انتظامیه ورسره ریاستي ادارې تحقیقات شروع کړي چې دا اخر راغله چېرته نه. اوس تاسو سره ملګرو دا خبر چې کوم شیر کومه دا دی چې دا باقاعده بهارتي افسر دی، اعلی سطح باندې افسر دی چې هغه دغه بیان باقاعده ورکړی دی چې پاکستان خلاف مبینه سازش کې متعلق یو غټ خبر دا دی چې افغانستان سره بهارت او اسرائیل دی نږدې ملګرتیا دي. په دغه کې اسرائیل کومک ورسره کوي او څه بهارت ورسره کومک کوي او څه لفظونه ورکړي شو چې په هغه کې اوس ښکاره خو نشي راتلی، خو دغه په کیسه باندې دغه اوس باقاعده یو فوجي افسر دی چې هغه دغه بیان په منظر عام راوړی دی. ریپورټ مطابق دا ویل شوي چې بھارتی فوج کې ریټایر کرنل او دغه شانتي نور چې کوم دي هغه هم افغانستان کې د وخت څه نه څه موجود دي، او په دې حوالې سره چې کوم سفارتکاري ده هغه باندې یو زور راوړل شوی دی او بیا ورسره تعاون افغانستان سره چې پاکستان سره تاسو جنگ وکړي یعنی مقابله ورسره وکړي، نو یقینا چې دې نه مخکې هم دغه کوم حملې کېدلې نو هغه کې هم بھارت خاص کر بیلې سره او د افغان ټي ټي پي یا پاکستان ټي ټي پي سره مرستې چې کومې دي هغه ثبوتونه هم ښکاره شوي او هغه افغان طالبان ته هم ورکړي شوي. اوس یقینا چې دې وخت کې افغانستان کې خبره وکړو 2 ورځې مخکې اخترم یعنې هغې قانون هم ټول اسلامي ممالک نه بدل دی، هسې خو د اسلامي قلعه طالبان وایي چې دې نه به جوړېږي، خو حالات په هغه ځای کې یقینا چې پاکستان موږ ګورو چې دې ځای کې
معاشي حالات کم طرف ته لاړ. نو هلته افغانستان کې بس ډېر بد حل چې کوم رابطې کوو یا کوم کسانو سره کوو ډېر ورځ په بله حالات خرابېږي. نو داسې صورتحال کې آیا طالبان حکومت ته دا پکار ده چې هغې د ترهګرو ملا ونیسي او هغو ملګرتیا وکړي او په داسې صورتحال کې چې پاکستان اوس دې نه بغیر په سینه کې چې کوم پاکستان افغانان دي او بیا مجاهد الله پایونه چې کوم راځي خاص کر سوري مجاهد بویونه چې کوم راځي نو هغه کې ترجمان د افغانستان نو که تاسو وګورئ هغه کې هغه څه وایي یو خوا وایي چې دا زموږ سره مهاجرین دي بل طرف ته بیا چې کوم هغې ډرون اټیک یا ډرون غونډمنټ کړي شو بیا هغه سره ملګرتیا بویونه لکه تضاد بویونه او بیا خپل منځ کې په افغانستان کې طالبانو کې بل مخکې هم وی چې ګروپ بندي ده خپله کې پالیسیانو باندې هم اختلافات شته کابل کندهار او دغه شانتي نور ګروپونه پکې موجود دي واړه کټه شته خو غټ ګروپونه کابل او کندهار دي چې دې منځ کې ډېر زیات ډفرنسز دي خو بل طرف ته اوس څه قوتونه د افغانستان کې خپل چې کوم اندروني سیاسي قوتونه دي هغو هم اوازونه راوچت کړي دي چې په داسې صورتحال کې چې افغان طالبان خپل ولس حکومت تباه کوي او پردي دهشتګرد ساتي لکه دا خپل عوام ورباندې خپل هغه سیاسي ګوندونه هم په دې باندې اواز اوچتوي. نو بهرحال دا ټول خبرونه تاسو سره مې نن شیر کړل او سبا به اختر وي بیا به تاسو سره کوم تازه معلومات وي هغه به تاسو سره شیر کوو او تاسو نه خواست دا دی چې کوم ملګرو نه هم سبسکرایب کړئ لازمي سبسکرایب کړئ او کمنټس رائے لازمي راکړئ. ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ.